الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترم مسلمانان ورونو، الحمدلله چې نن جلسه د یو داسې چا په مناسبت جوړه شوې چې هغه 12 کاله خوارۍ او تکلیفونه د خدای د دین د حاصلولو تیر کړي او نن خدای پاک مقصد ته رسولی دستاربندي د علم کړي. په دې خوشحالي کې چې دا قریبانو دا خوشحالي کړې ده، دا خوشحالي په دومره خوشحالي ارزي او کترنه نه هم په ډیره خوشحالي ارزي. د چا زوی د دنیا په اصطلاح باندې ډاکټر شي پلار ډیر خوشاله وي، د چا زوی انجینر شي پلار ډیر خوشاله وي، چا زوی دنیایي ګټې وکړي پلار ډیر خوشاله وي، چا زوی وټونو کې کامیاب شي منبر شي پلار ډیر خوشاله وي، ترونه او قریبان ډیر خوشاله وي. ځکه دا شیان خلکو ته د ګټې لیدی کېږي. په ډاکټري کې ګټه ده، په انجینري کې ګټه ده، په ملکي کې ګټه ده، په تجارت او کاروبار کې ګټه ده. نو چې چا قریب په ګټه واوړي نو نور قریبان په هغه باندې خوشحالي کوي. خو موږ به په دې پوه شو چې ګټې څو قسمه دي، کومه ګټه د خوشحالۍ لایق ده او کومه ګټه د غم او د فکر لایق ده. د دنیا چې څومره ګټې خلک کوي، دنیا چې څومره ډیرې خلق خو په دغه خوشحالي کوي، لیکن که سړی فکر وکړي دنیا د دوه حالاتو نه ده خالی. یا حلاله دنیا څوک ډیروي یا حرامه. وای د حلال دنیا عاقبت حساب ده. په ورځ د قیامت باندې چې څومره د چا دنیا ډیره وه دغومره به دغه انسان سره حساب و کتاب زیات وي. حتی هغه مخلص فقیر مسلمانان چې د فقر په حال کې د خدای پاک په دین عمل کړی، تر هغه غنیانو مسلمانانو نه چې په غنا کې د خدای عبادت کړی، دواړه ښه خلک دي. یو فقیر ده، د فقر په حالاتو کې د خدای پاک د رضا کوشش کړی، او بل مالدار ده، د مالداری په حال کې د خدای پاک د رضا کوشش کړی. خو دغه فقیر د خدای پاک په دین باندې صابر په ورځ د قیامت به تر هغه غني شاکر نه، هغه ښه مالدار نه چې ګټل یې په حلاله طریقه وي او د خدای پاک د دغه نعمتو شکر یې ادا کړی، د خدای د رضا دپاره استعمال کړی، د دغه غني مالدار نه به دغه فقیر صابر 1500 کاله مخکې ځي. دا 1500 کاله دا ښه موړ، دا شاکر موړ چې دنیا یې په حلالو ګټلې او لګولې یې د خیر په کار کې ده، ولې شاته پاتې کېږي؟ ځکه وایي حساب ده ورسره. هر روپۍ پوښتنه ده دا د په کومه لیار ګټلې، په کومه لیار کې د خرچه کړې، د آخرت لپاره د کومه سرمایه پکې جوړه کړې. نو د حلال دنیا عاقبت حساب ده، په قیامت کې به پورې ځنډېږي چې په سړي پسې 1500 کاله حساب را روان وي. 1500 کاله دغه د خوشحالۍ مقام ده که د اندېښنې او د فکر چې زه به په دغه حساب کې کامیاب شم که به ناکام شم. خلک دغه ته خوشحالیږي، خو دغه خوشحالي په واقع کې د غم، د سوچ او د فکر د اندېښنې شی ده، د خوشحالي نه ده.
دوم قسم دنیا دا چې خدای نخسته په حرامو سړي ګټلې وي، په سود یې ګټلې، په غلا پیدا کړې، په ظلم په رشوتو یې اخیستې ده، د چا نه په زور باندې وړې ده، غصب کړې ده، په کاروبار کې دروغ ویلي دي، په کاروبار کې په دروغو قسمونه کړي دي، په دغو یې ګټلې. دا خو وایي ټول عذاب ده. خلک ورته خوشحاله دي چې دنیا مې ډېره کړه، خو حرامه دنیا ډېرول ټول عذاب ده. عذاب او داسې عذاب ده چې په ورځ د قیامت باندې چې صرف د حلال دنیا زکات چا نه یې ورکړی 50,000 کاله به سزا ورکول کېږي. چې حرامه یې ګټلې او حرامه یې خوړلې، پردی حق ضایع کړی. هلته خو داسې سخت تکلیفونه دي چې د ده نیکۍ ورکول کېږي هغه مظلومانو ته، د مظلومانو ګناوې راخیستل کېږي ده ته، چې څومره یې د ګناو پیټی دروند شي بیا وروسته یې جهنم ته بیایي. او هغه جهنم چې د یوه سکنډې طاقت دا ټول غر نه لري، که دومره سکروټه د دنیا په لوی غره باندې کېږدي، دا غر به ویلي کې او بیرته به جهنم ته ورسېږي. خلک هغه ته خوشحاله دي. نو اوس که سړی فکر وکړي دنیا حلاله د اندېښنې شوه، حساب راپسې را روان ده چې په حساب کې به زه څومره هلته تکلیفېږم، او حرامه خو صرف او صرف ډار د عذاب ده. یوه طرف ته دا خوشحالي دي، بل طرف ته خوشحالۍ د دین دي. د چا زوی حافظ شو، د چا زوی طالب شو، د چا زوی عالم شو، د یو چا زوی ولی الله شو، یو مجاهد شو، د خیر په لار کې د خدای د رضا دپاره زندگی تېره کړه. په دغه زوی اوس چې د دنیا د ګټې توقع خاص خلک نه ورته لري، چې ملام شي، فارغم شي، په مدرسه کې مدرس هم شي، د ډیر وخت مدرسین بعد بیا تنخواه څو وي 4-5,000. نو خلک ولې ورته خوشحاله شي؟ خلک خو د دنیا زمن دي. نو یې چې کچه فارغ هم شي 4,000 روپۍ وي، خو د جوب خرڅه هم نه کېږي، بیا به هم زه ورکوم، ټول عمر محتاج. په دغه دی خوشحالي نه کوي. خو خدای پاک څه وایي؟ چاته چې الله علم ورکړه، دغه انسان ته الله تعالی خیر کثیر ورکړه، دومره ډیر خیر ورکړه چې په دنیا کې په هیڅ شي کې دومره خیر نشته لکه په علم کې چې څومره خیر ده. الله دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کوم انسان ته چې الله اراده د خیر وکړه، موږ چې یو څوک ډیر نازو، ډیر قدردانی کوو، د دنیا په تحفو یې نازو، خو الله چې د دنیا او د آخرت مالک ده، د ټولو خزانو مالک ده، هغه چې خپل دوست نازوي، چاته چې د ډیر خیر اراده کړي، هغه ته په دین کې پوهی نصیب کوي، علم ورکوي. اوس خدای پاک مې چې چاته علم ورکړی شو، تر هر چا دغه انسان ته لوی خیر ورکړی شو. حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام یې چاته چې اراده د خیر الله وکړه، هغه انسان ته خدای پاک علم ورکوي، په دین کې پوهی ورکوي. اوس نو په دغه باندې خوشحالي پکار ده چې سړی وکړي، او که په هغه ډاکټرانو، په انجینرانو، په تجارانو، په هغه باندې چې دا خلک خوشحالي کوي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وی چې خپل امتیانو ته وایي د الله په فضل چې اسلام ده، د الله په رحم چې قرآن عظیم شان ده، علم ده، په دغه د خوشحالي کوي. الله وی په دغه د خوشحالي کوي. ولی دغه خیر ده تر هغه دنیا نه چې د دنیا خلک ټوله یي. ګوره ورونه، دې معنا دا نه ده چې دنیا به څوک کاروبار به د دنیا نه کوي. نن چې دغه مجموعه جوړه شوې ده، دا د دنیا په واسطه جوړه شوې ده، چې دنیا نه وای دا خیرات د غاجي صاحب نه شوی کولی.
نن چې دغه مدرسه جوړه ده په دغه مدرسه کې موږ ناست دي دنیا برکت چې د خلکو چندې نه وای کومکونه نه وای دا مدرسه به نه وه دا مخامخ جماعت په دنیا جوړ شوی لیکن دا د دنیا هغه ښه جانب ده که خوشحاله کېږي په دنیا هم په دغه ځای به خوشحاله کېږي په ډېرولو نه په دغه به خوشحاله کېږي چې د ما روپۍ د خدای په دین ولګېدې ما روپۍ په جماعت ولګېدې د ما روپۍ په طالب ولګېدې د ما روپۍ په مدرسه ولګېدې په مجاهدینو ولګېدې په اولیاو ولګېدې چې خوشحالي کوي نو دغه ځای د خوشحالي ده ډېروالی د خوشحالي ځای نه ده دنیا د عود د لرګي مثال لري د عود لرګی ډېر قیمتي لرګی ده خو چې په اور یې واچوې پس د هغه نه فایده تر اخیستی کېږي چې دی وسوځي مجلس خوشبویه کوي او که په اور ونه لوېدو دغه د عود لرګی به وروز شي خو هېڅ فایده به هېڅ چاته نه وي وایي که دنیا د خدای په دین ولګېده بیا خوشبویه شوه ګټه یې دا نن خیرات هسې زه د دې دپاره چې موږ تاسې دغه ته پام چې ځکه ما مخکې جلسو کې هم تاسې ته ویلي نن خیرات ته د واده په ورځ هم د خلکو په اصطلاح خیرات ته خو د هغه نوم خوړه ده په واده کې هم خلک غټ غټې خرچې کوي نن د علم په خوشحالي کې هم خرچه شوې خو که په واده کې چا خرچه وکړه په دغه خرچه کې ډولونه راوسته ډمانې راوسته چې څومره خلک په مجلس کې ناست دي د سروزونه کېږي په یو ځای د خدای قهر نازلېږي الله مو دې وساتي د خدای نه دا خلک لرې کېږي چې دا څومره خلک په دغه ګناه لګیا شو دغه د کور چکتن چې دا د زوی په واده یې خوشحالي کړې ده ډمانې راوستلي دي او ټول خلک یې د ګمراهي په مجلس باندې کې شریک کړه د ټولو په هر یوه سړي په ګناه کې دی ور شریک ده خو چې چا خیرات د علم په بنیاد د دین په بنیاد وکړه نن د سهار نه شروع تر اوسه پورې او څومره وخت لا بعده پورې موږ چې د علماو محترمینو نه اورو د الله خبرې اورو د رسول الله خبرې اورو کنعقان موږ ته وییم د سندرغاړې سره فرق ده سندرغاړې په ډولو کې په ډومانو کې په ودو کې هغه موږ دنیا ته هڅوي هغه د الګ صفت راته کوي هغه د ښځې صفت راته کوي هغه د شرابو صفت راته کوي هغه د قدرت صفت راته کوي هغه د هغه شیانو صفت راته کوي چې موږ په زړو کې هغه مینه پیدا شو خدای نه خسته جهنم ته برابروي خو اوس دا نعتوان ورور چې دواړه نعتونه وویلې په دواړو نعتو کې خدای ته زارۍ د ذکر کړه چې د ما اندامونه د الله تا په ذکر جاري کړي موږ تاسې که عقل ولرو دا نعتوان د نعت په شکل باید نه ورته وګورو دغه شی باید ځان ته وګورو دغه هغه چا چې دا شعر جوړ کړی هغه د ځان دپاره سوال کوي چې خدای دې ما ژبه داسې ژبه راکړي چې تا په ذکر لګیا که موږ تاسې به هم خدای ته دغه سوال کوو ابن حجر عسقلاني صاحب د فتح الباری شارح د بخاري شریف هغه د یو ولی الله نه نقل کوي وای خدای پاک د موږ نه ذکر غواړي خو د موږ د ټولو اندامونو ذکر غواړي ذکر العینین بالبکا د سترګو ذکر په ژړا ده چې د خدای د ډاره وژاړي څوک چې په ګوښې ځای کې کینی په خپلو ګناهو کې فکر وکړي او هلته د جهنم سوچونه وکړي د خدای پاک نه ډار ورته پیدا شي د خدای د ډاره خدای ته تائب شي او وژاړي دغه د سترګو په ذکر چې ویې ژړل دته داسې مقام پیدا شي چې تېرې ټولې ګناهونه خدای پاک ورته معاف کړي حتی په ورځ د قیامت کله د یو انسان هېڅ خیرخوا څوک نه وي چې دی د جهنم د اور نه بچ کړي د ده د دغه سترګې یو باڼه الله ته شفاعت شروع کړي چې الله تا خو دنیا کې دا ویلي وه چې یو انسان د ما د ډاره دومره وژاړي چې د سترګې باڼه په اوښکو لوند شي لاندې هم راونه بهیږي
صرف باڼې په لوند شي نو زه هغه سترګې په اور د جهنم حرامې دي زه هغه سترګې په اور نه سوځم نو دا ویښته ورته چې زه په دغه انسان شاهدي ورکوم چې خدایه تا د ډاره یوه ورځ دومره وژړل چې زه په اوښکو باندې لوند شم دا د یوه ویښته په شفاعت باندې خدای پاک د دغه انسان شفاعت قبول کړي د دغه انسان دپاره د دغه ویښته شفاعت قبول کړي د جهنم د اور نه خلاص کړي ذکر العینین بالبکا د سترګو ذکر په ژړا د خدای ته وژاړئ په خپلو جرمو باندې اقرار وکړئ خدای ته تایب و نادم شئ ذکر الاذنین بالاصغاء دغه غوږونه دي د دغه ذکر په غوږ نیولو ده چې ټول عمر د خدای دین ته غوږ ونیسي عالم ته په مینه او په محبت باندې غوږ ونیسي قاری تلاوت کوي په مینه او په محبت غوږ ورته ونیسي د ذکر په حلقه کې ناست دی هغه ته غوږ ونیسي نیکو خبرو ته غوږ ونیسي دغه د غوږ ذکر دا ده په دغه سروزونه نه واوري چې دغه به بیا په اور د جهنم سوځي ذکر د ژبې په ثنا ده چې دغه ژبه چې خدای راکړې ده دغه د خدای په ذکر په ثنا کې تیرې کې ټول وخت د خدای حمد و ثنا ادا کې تلاوت لمونځ دا سبحان الله والحمدلله الله اکبر اذان اقامات دا ټول ثنا ورته ویل کېږي چې دا ژبه په دغه کې استعمال کې علم حاصلې بل ته علم ورکړي واعظ نصیحت کوي خلکو ته دغه د ژبې ثنا ده د خدای پاک د نعمت اظهار ده ذکر د ژبې په ثنا ده چې دا ژبه به د خدای په ثنا کې تیرې ژبه به د خدای نه غافله کوي چې په دروغو کې په غیبت کې په کنځاو کې په پوچ ویلو کې او د مسلمان په جاسوسي او په شیطانت کې په سروزو په سندرو کې په دغه کې به دا ژبه نه استعمالوي ذکر الیدین بالعطاء ذکر د لاسو په ورکړه ده چې دغه ګټلې دنیا د په دغه لاس دی ګټلې ده دغه دنیا په دغه لاس دی او خوار او غریب ته ورکړي د سینه د چې پیرو ملا ته خبره په پیرو ملا پورې نه ده خاص په کلی کې امسایه در سره د مسکین ده کونډه ده یتیم ده معیوب ده شل ده محتاج ده د خپل ګټلې دنیا دیغه په حال ځان خبر کې او دیغه سره کومک پوه کې ذکر د لاسو په ورکړه د په ورکړه چې په خپل لاس ګټلې دنیا د خدای د رضا لپاره بل مسلمان ته ورکې چې هغه د احتیاج رب شو والا پر راځي شي الله دې یاد کو په غلاس ته یاد کو ذکر البدن بالوفاء د سر نه تر نوکه بدن موږ ته خدای پاک را کړی او په عالم زر کې د موږ نه وعده د دین اخیسته ده موږ پیدا کړی د دین لپاره یو چې په دغه بدن باندې موږ مزدوري د مولا وکړو وفا دا ده مزدور ته تنخواه مقرره کې چې ورځې 1500 روپۍ زه درکوم خدای وټه لخښتې به د دغه ځای نه وړې هغه ځای ته اوس دی به دغه خپل بدن په دغه خښتو وړلو کې استعمالوي لایق د اجرت چې 1500 روپۍ بیا مالک ورکوي موږ به دغه بدن د خدای پاک په عبادت کې د الله په معرفت کې د الله په ذکر کې استعمالوو دا وفاداری شو خدای پاک په عوض کې جنت راکړي ذکر القلب بالخوف والرجاء د زړه ذکر دا ده چې په زړه کې به د خدای پاک نه ډارېږي د خپل ګناهو ته چې نظر کوي او خدای پاک رحمت ته به امیدوار وي چې د الله هغه وعدو ته نظر کوي خپل عبادت ته نظر کوي زړه به د دغه دواړو کور وي نه به دومره ډار وي په مسلمان باندې چې د خدای د رحمت نه ناامید شي ما الله نه بخي دا به نه وي مسلمان د الله د رحمت نه به نه ناامید کېږي خو نه به دومره بېغمه یې چې د ما سره څوک حساب کوي ما به څوک ونیسي لکه دا د دنیا بدماشان چې کومه بدماشي کوي نه په زړه کې به هم د الله ډار وي خپلو ګناهو ته به ګوري د خدای پاک نه به ډارېږي او هم به د الله رحمت ته امیدوار چې په یو مجلس په یو ذکر په یو توبه په یو نیک عمل باندې خدای پاک کله د کلونو کلونو ګناه معاف کوي ذکر الروح بالتسلیم ورضا موږ په وجود کې خدای پاک روح پیدا کړی
چې ژوند په یوغه باندې ده چې روح د بدن اوځي بیا د ځواني لاړې شي ختم شي بیا نه سترګې کار کوي نه غوږونه کار کوي نه لاس او پښې کار کوي بیا مړ ورته وایي دغه روح به الله ته تسلیمیږي د الله په قضا به راځي که مسکنت راته مقرر ده که مرض راته مقرر ده که بېکسي راته مقرره ده که هجران و هجرت زندگی راته مقرره ده که هر څه مقرره ده د الله تعالی د طرف نه ده پیغ به راځي اوسېږي خدا چې موږ د خپل بدن اجزا وپېژنو چې څه شي دپاره پیدا یو چې موبایل واخلو یو الفجر غړی واخلو د هغه سره بیا یو کتابچه وي چې څوک د دغه غړی نه ډېره ګټه اخلي څوک چې د دغه موبایل نه ډېره ګټه اخلي دغه کتابچې د وجه نه دغه فایدې ټولې ځان ته معلوموي چې داسې استعمال کې دا ګټه ده پکې چې داسې استعمال کې دا ده پکې داسې استعمال کې دا ده پکې نن سبا خو د موبایل زندگی ده په دا موبایل درته وغږېږم په دغه موبایلو کې دومره غټ غټ پروګرامونه دي چې ټوله دنیا یې په موبایل کې راوستلې ام د دین و اډه ده مرکز ده ام د ټولو ګناهو مرکز یې جوړ کړی اوس که دغه داسې استعمالې چې مدرسه دې کړه درته دا موبایل دینی مسائل کې اوري تقریرونه کې اوري وعظ و نصیحت کې اوري اخرت طرف ته به متوجه کی خو که فلمونه غلط شیان کې ګوري بیا به د جهنم په طرف باندې روانه وي خو دا هر څومره غټې غټې چې په دغه موبایل کې موجود دي یا غټ تاوانونه موجود دي چې یا د جهنم ته برابري دا خو ډېر غټ تاوان ده یا د جنت ته برابري دا ډېره غټه ګټه ده دا بې د دغه نه کېږي چې د موبایل په دغه پروګرامو ځان نه کې پوهېږي کېږي ما ته کله خلک وي زه دا ساده موبایل د مجبوریت په خاطر صرف د خپل کور د پاره ګرځوم مدرسه کې پروت وي په جوب کې هم نه ګرځوم چې کله په سفر ځم خلک بعضې چې دا وویني داسې کوي چې خلیفه صاحب په روپیو یا زړه نه کېږي یا روپۍ نه لري نو یې ښه موبایل باندې 500-600 روپۍ موبایل دغه موبایل در واخله دا خپل جوب ته لاس کړي زه ورته یم ایمانه ده زده څه یې کوم هغه کومه ګټه چې د الو الو ده او د تګ و راتګ د خبرو ده هغه په دغه حاصلېږي په نورو پروګرامو باندې زه علم نه لرم او نه علم کم ځکه د علم سره شیطانت ډېر ده هغه داسې ده چې د خیر په لار کې هم شر ورګډ کړی ته به مدرسه ګورې پکې هلته به غلط فلم درته راشي مخې ته کفارو خپل کار کړی ده تا خیر لارې ته نه پکې پرېږدي نو زه وایم چې د اوله نه ځان تر وساتم داسې بیا نه کېږي چې زه په مابین کې مسله ګورم او هلته لوڅه لغړه ښځه راته راشي او زه دې بیا ځان تر وګورم سترګې دې ور وانړوم خو به هر تقدیر که په غټه غټه یې خبرېږم په پروګرامو به ځان خبروې که په تاوانو یې خبرېږم په هغه تاوانو به ځان خبروې په پروګرامو باندې چې یو غټ شی نه ده کنکای شی ده د انسان جوړ کړی شی ده هغه ګټو تاوان دومره ډېر دي یا جنت یا جهنم ده د انسان د سر نه تر نوکه پورې دا چا جوړ کړی په دغه کې یوه پرزه بې فایدې شته اوس د دغه خپلو اندامو د ګټې نه چې زه سترګې څنګه استعمال کړم بیا به ما ته الله جنت راکوي غوږ څنګه استعمال کړم الله تعالی به جنت راکوي ژبه څنګه استعمال کړم الله تعالی به جنت راکوي دا خوړل غاښونه څنګه استعمال کړم الله به جنت راکوي لاس څنګه استعمال کړم الله به جنت راکوي قدمونه کوم ځای ته واخلم الله به جنت راکوي په زړه کې د کوم شي خیال وساتم چې الله به جنت راکوي او بل طرف ته که سترګې څنګه استعمال کړم بیا مې الله جهنم ته بیایي غوږونه چې څنګه استعمال کړم بیا جهنم ته ځم لاس پښې اندامونه چې څنګه استعمال کړم بیا به جهنم ته ځم دا بیا بې علمه کېږي دغه انسان د سر نه تر نوکه پورې د دغه انسان د پرزو د استعمالولو دپاره خدای پاک خپل قانون را لګلی لکه د موبایل والا خپله کتابچه ده د ګړۍ والا خپله کتابچه ده د دغه انسان د اعضاو دپاره کتابچه د استعمال قرآن عظیم شان د الله را لګلی او هغه دومره ژور علم ده د موبایل کار او د نور شیان د دنیا جوړ شوي صنعات هر څوک یې مقابلې کړی شي
خو د الله تعالی کلام قرآن عظیم شان چې د انسان د ډانچې د استعمال د ظاهر او د باطن د استعمال دپاره کوم نسخې دي پکې د خطرونو هم خبر کړي چې په دغه جهنم ته ځي او په دغه جنت ته ځي دا د یوې ورځې علم نه د موبایل او د کمپیوټر او د دغه ټولو کارونه تقریبا چا کمزورې سړی د کال نه زیات وخت غواړي تقریبا زه خو چې خیال کوم چې لږ سړی ورته متوجه چې په کال کې به یې پروګرامو په ټولو ځان خبر کړي خو زه ملګریو ته وایم د طالب علم زندګي زه چې را مهاجر شوی یم تر ننه پورې تقریبا 42 کاله به موږ دلته د هجرت په زندګي کې دا 42 کاله د ما تعلق د علم سره ده خو یا طالب وم یا ملا شوم په ملایي کې 1-2 کاله مې په ملایي کې کېږي ټول وخت الحمدلله په دا دومره کلو کې یوه چوټۍ ما بې درسه تېره کړې ملایانو ته معلومات لکه اوس چوټۍ دي یوه چوټۍ په دا ټولو 1 کلو کې شاوخوا کې یوه چوټۍ ما بې درسه تېره کړې خو د هغه باوجود دا قرآن عظیم شانه د الله کلام دومره عمیق ژور کتاب ده چې په ډېرو شیانو د ما علم نشته زه خو د دغه وخت سړی یم د موږ نه 100 کاله مخکې علماو اظهار د عجز کړی د هغه نه مخکې صحابهو اظهار د عجز کړی دغه مولوي صاحب چې اوس څو کاله دی ورته په طالبي کې 11 کاله د حب سره وتلی په 11 کاله کې اوس نوی دغه برابر شو چې نفس لیار لږ پیدا کی تر اوسه عالم نه ده دا به د دغه نه بعد عالم کیږي چې دغه نسخې وګوري درس وکړي طالب ته وغږیږي د اجزاو د اعضاو د استعمال طریقې ور وښیي وروسته په ملایک کیږي تجربه وروسته پیدا کیږي MBBS ډاکټر د MBBS نه د استې بیا بیاله شي تخصصونه وکړي بورډ دومره غټ لیکلی خو لیکن چې تر څو تجربه نه وي ورته د نوي ډاکټرانو نه ما لیدلي دي چې د ستنې د لګولو نه خدای پاک سبب ورته ګرځولی دی یو ډاکټر یو چا ستن ورکړه په هغه میز باندې روح قبض شو مټ شو یو د موږ د مدرسې تر ګیټه راورسېدو مټ شو دا چې زه په خبر یم دا هلته پیدا کېږي دا ډاکټري کې مهارت چې تجربه راشي وشي اخر وختو کې بیا دغه ډاکټر د ډاکټري په اصول وروسته پوه شي نو ملا هم په ملایي هلته پوهېږي چې یو 30 کاله ښه درس وکړي په غورې وکړي مطالعې وکړي او یو کتاب په یوه شرحه نه یو کال یوه شرحه چې تفسیر یعقوب چرخي ګوري بیا بل طرز د علم کې چې تفسیر کبیر ګوري بیا بل طرز د علم کې چې معرف ګوري بیا بل طرز د علم کې یو اعوذ بالله و بسم الله کدا ټول تفاسیر سره چې وګوري په میاشتو یو د اعوذ بالله و بسم الله د معنا نه وځي ابو استاد ویلي وای شمس الله افغاني صاحب راغلی و زه چڼای و ما استاد سره ناست ویلي په مصر کې په کتابخانه کې مې یو تفسیر ولید 1500 جلد و جلد ټول په بسم الله باندې و جلد ټول په بسم الله الرحمن الرحیم باندې و د نن زر علما د مخکې وخت یو عالم مقام ته نشي رسیدای نو غرض مې دا ده دا ځای د خوشحالۍ ده چې سړی هغه ګران علم چې په الله ګران ده او زده کړه یې مشکله ده 14 کاله کې تیر کړه نن خدای پاک دغه ځای ته برابر کړو چې دغه نه بعد به دغه علم نه دایم ګټه اخلي کورنۍ به هم ګټه اخلي شاګرد به هم ګټه اخلي مقتدي به هم ګټه اخلي نو اصل د خوشحالۍ ځای دغه ده دومره خوشحالي نه چې سړي وس رسېږي سل دومره چند زیات خیرات چې وکړي یو حاجي صاحب تیر کال د ما سره 2 زمن فارغان شو الله تعالی خو وس ورکړی خو ډېر ښه زړه یې ورکړی داسې زړه یې ورکړی د ټولې کورنۍ داسې حال ده چې وخت کې وایي مجاهدینو حال راکړو روپۍ د ما سره نه وې هلته دوی بند و په مشکل کې و نو ډېر لوی آباد سړی ده وایي کور کې مې ښځې ته دا وویلې بېګا خفه ومه
چې هلته مشرانو مطالبه د چندې وکړه د ما سره چی نشته وایي دې ویلې چې زه د خپل سره زر خرڅوم د 70 لکو سره زر یې درلودو ټولې ورکړه د خدای د رضا دپاره زمن فارغه شو یو غټ شادي حال جوړ کړی و تقریبا د 8,000 کسانو بندوبست کړی و په ځان ته خپل سر باندې 600 که 700 کیلو د پسه غوښه وه صرف د خوسکي څومره وه دا یې کړې وه خو چې څنګه هغه جلسه تېره شوه د هغه نه بعد د دستي د دغه زمانو دپاره چې دا اوس خراب نشي د عملي خدمت شروع کړي په 2 کروړه یې مځکه واخیسته په 3.5 کروړه باندې یې مځکه د مدرسې دپاره واخیسته دا چې هلته تعمیر خو به وځنډېږي 2 کورونه دي دا یو کور یې دستي طالبانو ته ورته فارغه کړو چې داسې دستي درس شروع کوي هلته به زه کار درته شروع کړم بل ورځ زمان راغلی و چې 4 لکه یو عارضي کوټې تر سلیا پوره تعمیر او د نقشې موافقې ویلانه ده شروع خو 4 لکه روپۍ په د عارضي کوټو موږ ته ولګولې آینده کال ته موږ ته د درس ځای د کور نه به ور مدرسې ته شو سړی چې د عقل ولري فکر ولري چې الله تعالی کوم حکم د خوشحالي کړی په داسې د سړی د خوشحاله شي دا حاجي صاحب حج ته عمرو ته ډېر تللی خو چې کله د موږ سره تعلق خدای پاک پیدا کړو د تصوف او د بیعت په سلسله کې زمان یې ټول ذاتي علم ته کړه 4 ودونه دي دی وایي زه اوس خفه په هغه مشرانو زمانه یم چې بې علمه رانه لوی شوه دا نوی نسل ټول طالبان ملایان ټول کور کې ښځو ته لورانو ته استاذه نیولې زمانو لوران ټول په علم خو موږ ته عمرې ته روان وو راغی ما ته ویلې وایي دا د روژې چې څومره خرچه ده ما چې منصره کې به ترجمه کوله ما ته هغه حساب راکړه زه بیا روان یم عمرې ته چې دا د ټولې ترجمې خرچه زه درکړم ما ناظم راوغت ما ته دا حساب ورته وکړه روژې نه مخکې خو خرچه کمه وي هغه کم حساب کړی و 4 لکه روپۍ انداز چې کېږي نور خو په هغه کې به بیا د موږ 40,000 45,000 د ورځې خرچه کېده په روژه کې خو بیا ډېره شوه 40 لکه روپۍ راوړه 4 لکه روپۍ راوړې ما ورته ویلې حاجي صاحب ما سره خو خلک د ترجمې دپاره کومکونه نور هم کوي دغه روپۍ که رازیاتې شوې دا نور مې د مدرسې محتمیم ډېر مسکین ده که د تا خوښه وي په دغو کې بیا اجازه دي چې وي چې ما غاړې نشي په بندې چې زه بیا څه هغو ته ورکړم ده ویلې نه دغه کې مې نیت مه خرابوه دا ترجمې دي هغه ته به سبا ته نورې راوړ 50,000 هغه ته نورې راوړې خو چې کله عمرې ته لاړ بېرته راغی 15 نفره د کوره ټول لاړه چې بیرته راغی بیا ویلې وایي ما د عمرې نه 100 خوند واخیست ډېرې عمرې مې کړي خو د تا مو ریکارډ په موبایل کې را سره حالته مې غږوه دا د صدقو په فضایلو د روژه مات په فضایلو چې زه پوه شم حرم شریف کې دا تاسو خو د مسافر د عربو ډېر دي هلته خپل دسترخوانونه وي وای نوی دسترخوان خو مې نه شوی منظورولی زه پوه یم نه په دغه طریقه د بل په دسترخوان کېناستم خلک ناست دي زه م ورغلم دا یو څه کې وایي 4-5 سپین ږیرې ناست دي د هغو مړی چې کوم شی و ما ته یې ډېر خوند راکړو زه هغو ته ورتاو شم رنګ نه مې چې ولیده ډېر ښه راته ولدی شو وایي ده راته ویلې په عربي کې چې دا تا ځای نه ده ورشه په هغه عام دسترخوان کېنه وای دغه خبره ما ته خدای دومره ګټه راکړه ځان سره مې سوچ وکړه چې خدای دنیا درکړې د بل په دسترخوان کېنې ولې ته خپله صدقه نه کوې دستي د لمانځه نه بعد وای ووتم په نانبایانو کې مې هغه قسم ډوډۍ چې هغه کنځلې یې په هغه کوم ښه خوراک و دا مې پیدا کړ آینده دپاره هر روژه ماته وای غټه کڅوړې به مې راډکې وي دغه د عربو په دسترخوان خپل دسترخوان خو مې نه شوی منظورولی مړۍ به مې نیمه کوله دا غریبانو په چغمال هغه خانانې چې خوري روژه په ماته یي چې دا غریبان یې په هغو ماته کړي نو وایي څه کلمات د عمرې نه خوند واخلي چې خدای دا توفیق راکړو چې اما دنیا په روژه ماتو باندې په حرم شریف کې خدای پاک ولګوله دا حاجي صاحب دغه دی په دغه خوشحاله یي چې دې روپۍ نن خدای پاک په داسې دیني مجلس کې ولګولې که دا په ډولو په سرونو یې لګېدلی وای بیا به د قیامت څومره عذاب و
هر انسان باید دغه متوجه شي. دا د یو د کورنۍ نه که دا ټول قوم په خوشحاله شي، زړه په خوشحاله شي چې موږ په قوم کې خدای عالم پیدا کړ، ټول قوم ته یې ګټه ده. دا د زړه په محبت او په خوشحالي ټولو ته خدای پاک ثواب ورکوي. دا قوم کې څه کال داسې څو خوځک فارغه شو، 3 نفره خوځک فارغه شو. دا د یوه کور دپاره نه دي، دا د ټول قوم دپاره دي، بلکې د ټول امت مسلمه دپاره دي. ځکه دغه مدرسه کې صرف خوځک نه اوسېږي، په بله مدرسه کې صرف زادران نه اوسېږي، په بله مدرسه کې صرف سلیمان خیل او خروټی نه اوسېږي. نوم د یوه قوم د مدرسې وي، خو اوسېږي پکې د دنیا مخلوقات د مختلفو قومونو. نو دا علما د ټولو قومونو دپاره رهنمایان دي، د ټولو دپاره رحمت دي. دا اصلا ځای د خوشحالي ده. په دغه به سړی خوشحاله کېږي چې په کور کې مې خدای پاک عالم پیدا کړ، په کور کې مې خدای پاک طالب پیدا کړ. ولې چې دنیا په وټو کې کامیاب شي، هغه خلک هغه ټول قوم خوشحاله وي چې موږ په قوم کې داسې یو څوک پیدا شو چې د حکومت سره واسطه پیدا شوه، نو روډ منظورول یا سکول منظورول یا یو بله نالۍ منظورول، دا ګټې اوس پکې را روانې دي. داسې نماینده خوند کوي چې د قیامت په ورځ باندې خلک په ځان پورې حیران وي. خان او ګدا ټول په چغو په واویلا وي، او دغه طالب دغه ملا د خدای په حضور کې به د خپلوانو د قریبانو دپاره دغه هغه چا دپاره چې چا ورسره معاونتونه کړي د خدای په حضور کې شفاعت کوي چې ای الله ما علم کړی د تا صفت مې حاصل کړی، خو دغه خلکو د ما سره معاونت کړی. مخکې به علماو درته بیان وي په ورځ د قیامت باندې د انبیاو نه رالاندې مقام د علماو ده. دوم مقام د انبیاو نه رالاندې د علماو ده، ځکه علما ورثه د انبیاو دي. وای عملنامه په کې لاس ورکړی شي او روانې کې د جنت په لوري، چې جنت ته نږدې شي ملایکې راتاو کې چې ودرېږئ، وای دی ورخطا شي چې اوس مو خدای نه خسته بیرته جهنم ته بیا یې کولې. ملائکه ورته د علم تاثیر د ځان دپاره نه و کړی چې خپله مولي صاحب ځان جنت ته بیایې، اوس ودرېږه په دغه محشرګاه کې چې کومه خلکو د تا سره کومک کړی، تا چې د علم حاصل کړی دا 14 کاله علم چې دغه تاسې د قوم طالب حاصل کړی ده، دی په خپل کور کې حاصل کړی که په مختلفو مدرسو کې؟ دا خو په یوه کلي کې په یوه ځای کې نه ده، په دغه د خدای د دنیا چندې لګېدلې دي، د خدای د دنیا د خلکو کومکونه په لګېدلې. هغه بل خان محمد د ده په نامه باندې هغه هم سږ ورسره فارغ شوی، تاسې د قوم خو اوس کور د موږ په دیره کې ده، په دغه د خدای خرچې لګېدلې دي. نو الله تعالی به ورته وایي ودرېږه په محشر کې ګوره هغه څوک چې تا ته یو مړۍ درکوله، چا ته کالي درکول، چا یو 50 روپۍ خرچه درکوله، هغه ټول اوس بوزه در سره د ځان سره جنت ته. خان صاحب، حاجي صاحب، امیر صاحب په ځان پورې حیراني، او دوی ته به خدای پاک د طرف نه حکم اوس ګرځه چې چا در سره احسانات کړي ټول د ځان سره بوزه جنت ته. نو په داسې سړي خوشحالي پکار ده که په ډاکټر او انجینر باندې. ډاکټران هم د موږ ضرورت ده، انجینران هم د موږ ضرورت ده. خدای دې د اسلام په چوکاټ کې ډاکټران جوړ کړي، انجینران او هر څه د خدای د اسلام په چوکاټ کې جوړ کړي، خو لیکن د ځان ګټه ده. ډاکټر چې ګټي د ورځې 2 لکه فیسونه د غټو ډاکټرانو دي، خو ځان ته یې ګټه ده، خپلو زمانو خپلو ښځو خپلو لورانو ته یې ګټه ده. خو عالم هغه چې راووت دنیا ته یې ذاتي ګټه ده، هغه خپل زمن او خپلو لورانې نه. ما تیره جلسه کې مو ویلې مالې سږ ما سره 350 نفر په دوره حدیث کې الحمدلله و، په 350 کې مې یو راره و. ما خپل زوی ته خپل ورور ته دا دواړه مې زمن دي، دا کنکای زوی د هغه مشر ده، تر اوسه پورې ما الف باندې دي ورته ویلي، نور علما یې ورته ویایي، زه د نورو زمانو ته علم وایم، ما زمانو ته بل ویایي. دا دنیا یو تر بله سره پیوند ده. دغه علما د قدر چښتن دي، دا د عزت چښتن دي. دغه عزت حکم موږ ته خدای او رسول کړی چې دی به قدر کوئ. نو چې قدر یې وکړو په احترام، اوس موقع د درس ورته پیدا کړو چې دا د 18 کالو خواري یې ضایع نه شي.
دغه ګټلې سرمایه اوس باندې راوباسي، محنت شروع کی، د درس ته فارغ کو، خپل علم ته فارغ کو، د علم خدمت ته فارغ کو، چې دا ولس کاله مو د جوبه خرچه ورکوله د دنه منغ وخته د دغه نه زیاته باید د دغه نه بعد زیاته خرچه ورکو، که رښتیا د آخرت فکر د موږ سره زیاته خرچه ورکو چې د ډیرو ثوابو کې تر اوسه به د دغه یو عالم په ثواب کې ورشریک وي چې د طالب کړه او چې د 100 نفرو ته سبق وي، 100 نفرو په سبق کې دته چې ثواب ده چې څوک کومک ورسره کوي هغه ته هم ثواب ده. ما جسه کې ورته ویلې مال دغه 300 کسان چې فارغ شو په 300 کم از کم جماعتونه خدای پاک په دې آباد کړه. لکه زه استاد چې د 300 شاګردانو په عمل کې خدای پاک ما ور شریکي علامه دې ور شریکي او استاد د خدای پاک شاګردانو په نیک اعمالو کې شریکي. خو هغه عوام چې د ما سره په دغه کار کې موږ د میاشتې 15 لک روپۍ خرچه و په اخر وخت کې کال سر کې 22 لک، دا خو املاو د محتمم په وسنه ده پره. خو چې څومره خلکو موږ سره معاونت کړي دا 300 ملایان چې په 300 ځای کې خدمت کوي دغه ټولو ته به خدای پاک ثواب ورکړي. دا خو ماته یو مثال دی، یو کال درکو موږ ټول شاګردان په زرګونو دي الحمدلله. خدای دې موږ د زرګونو شاګردانو خدمت چې موږ کړی دا د خلکو په تعاون مو کړی. ای موږ سره به دغه ټول خلک په دغه خدمتو په دغه ثوابو کې شریکان وي، الله دې شریک وګرځي. نو علماو ته قدر کوي، د علماو ته موقع د خدمت ورکوي، د علماو سره معاونت کوي. صرف داسې نه چې د مدرسې تنخواه خو لري ملا ده یا د جومات امامتي لري ملا ده، چپړاسي تو په 15,000 نه کوي. ملا غریب لوی ملای 3,000 4,000 په 15,000 دکان کې منشي په 15,000 روپۍ سودا منشي توب نه کی د 4,000 15,000 وای ملایي شته یا تنخواه شته نه. زه په کار وایم خدای دې دغه خلکو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي چې ما سره کومک کوي. زه چې نن په دنیا کې خدمت کوم خدای دې مزدورۍ نه خلاص کړي، زوی مې دې مزدورۍ نه خلاص کړي، ورور مې دې مزدورۍ نه خلاص کړي، وراره مې دې مزدورۍ نه خلاص کړي. موږ ټول کور الحمدلله علم ته لګیایو. موږ مور پلار ته دې الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي، دنیا دې موږ نه غواړي علم ته ورکړي. خدا د خلکو په تعاون دی، کدي خلکو تعاون دی ما سره نه وای د موږ کور مجبوریت د ما په تنخواه باندې 25,000 روپۍ د ما تنخواه ده، د موږ د کور صرف غوړي نه پکېږي 500 نه زیات نفر یو الحمدلله. نو په دغه باندې چې نه کور گزاره نه کېده زه به مجبور وم دا وراره مې چې مولویم د خلیفام د الحمدلله خو مزدوري به کړه، بل وراره مې مولوی ده مزدوري به کړه، بل وراره مې اوس مولوی شو مزدوري به کړه، نور وريرونه او زمن مې طالبان دي بیا خو به مزدوري کړه، بل ورور مې مولوی ده هغه خو به مزدوري کړه. خو دغه خلکو په تعاون باندې چې د موږ د کور مشکل خدای پاک د دې په واسطه حل کړي، حل کوونکی الله تعالی ده. خو په دنیا کې دې راته ثواب ګرځولې دي موږ ټول کور علم ته فارغ کړی چې د علماو سره معاونت وي. عالم به دغه ته مجبور وي تاسو د مدرسې استاد دا خبره باندې دی خفه نشي، استاد د تاسو په مدرسه کې ده خو شامپو صابونانو د مجبوریت په خاطر په ګامبېلا کې نه لکه مروت هم چې خرڅوي په بنو کې هم خرڅوي ځکه مدرسې په تنخواه د کور گزاره نه کیږي. هر جمعرات وړي که نه وړي دا خو نه کار کوي، خو زه به کار کوم چې د عوام په دې پوه شي دا سر ولې نه خلاصوه. تاسو په قوم کې چې په کور کې 15 په سعودي کې دي چې شپږ په سعودي کې دي دا 15 د یو کور خرچه نشو برابرولای. د ملا په 4,000 په 15,000 روپۍ تنخواه باندې د کور خرچه څنګه برابر شي؟ ما په کور کې داسې مریضان دي د ابل میاشت کې مې دا یو ورور ته دی یو مریض 1,45,000 روپۍ خرچه راغله صرف دی یو مریض. ولې د علماو په کورو کې مریضان نه پیدا کیږي، عالم ته میلمه نه ورځي، عالم ته نور ضرورت نه پیدا کیږي. مدرسه ده او تنخواه ده، سترګې پټې غوږونه کاڼه لاس رانیولی ما ورځه په ملا ځان خبره وه ما په مدرسه ځان خبره وه. او شکر د موږ ملا لرو، شکر د مدرسه لرو، د علماو سره محبت لرو. دا څنګه محبت ده؟ دا څنګه محبت ده چې د مریض علاج نه وي، د علاج روپۍ نه وي. دا تاسو د مدرسې د استادانو په زه خبر هم د غازی مولوی په کور کې سخت مریضان دي
دا مولوي صاحب مریضان لري، دا نور استادان مریضان لري چې د هغه د علاج روپۍ په وس باندې نه وي پوره، او قوم کې ښه او باد خلک شته، خو مدرسه کې استاد د معتمم تنخواه ورکوي، په دغه 50,000 روپۍ د تا د زوی خرچه کېږي. نو که غواړئ چې آخرت مو کامیاب شي، یو قوم هم نه چې دا خو ذمهواري د خوازک ده، دلته چې څومره قومونه پراته وي د دغه قومو دا نږدې خلکو ذمهواري دا ده چې د دغو علماو سره تعلق د بل علاقې عوام د هغې علاقې د علماو که دوی رښتیا دغه تعاون سلسله جاري ولري، هر عالم به ډېر خدمت ته ډېر خدمت ته خدای پاک فارغه کړي. زموږ واغز خلیفه مبارک قدس الله سره د حضرت مبارک خلیفه صاحب مشر خلیفه صاحبانو نه په آخر وخت کې چې دا ژوندی راپاتې و، د دې دپاره چې د موږ د پښتنو سره خصوصا د افغانیانو سره دا احساس بیخي نشته. دا یو مثال بل درکوم، مریض و، تکلیف و، اسلام آباد ته راغلی و، د امین اغا صاحب په کور کې و، درې نیمې میاشتې. ما به تلیفون وکړ چې اجازه ده چې درشو پښتنې ته واینا دلته ځای نشته، تنګ یو د ده سره 2 خلیفه صاحبان نور هم و، مه راځه. په آخر وخت کې اجازه وکړه چې که راځي یو نفر بل در سره یې راشئ. چې ورغلو تقریبا د ټول افغانستان لوی پیر ده، ډېر افسوس ځای ده. علاج پښتنه مې چې وکړه، وایي علاج خو معطل ده. ولې؟ ینه کې تکلیف ته دانې دي پکې، داسې تکلیف ته چې 24 تنې ډاکټر راته ښوولي دي چې لګېږي یوه ستن په 10,000 روپۍ، 2,40,000 روپۍ دا راځي. بیا د هرې ستنې نه بعد بیا ټیسټ کېږي، 6,000 روپۍ که 7,000 روپۍ هغه ټیسټ ته مجموعه خرچه تقریبا 3.5 لکه روپۍ راځي. روپۍ شته نه، د ټول افغانستان پیر ده، روپۍ شته نه، 3.5 لکه نه پیدا کېږي. 3.5 میاشتې په اسلام آباد کې تېرې کې بیا علاج. د تصوف کاغذونه یې لیکلي وو، غریب د تصوف خبرې یې لیکلې وې، مدرسو په مدرسو به ګرځېدو، د هغه لیکلو کاغذونه به طالبانو ته بیان کوو، علماو ته به بیان کوو. موږ مدرسې ته راغی یوه جمعه الحمدلله دغه د تصوف سبقونه یې راته وویلې، ما هلته روزانه لیکل، بیا به مې ده ته ماښام تېرول. نو نهایت زړه په خوشحاله، ځکه آیات و حدیث مبارک به چې موږ ته معلوم هغه به هم تخریج ورسره لیکو. بیا مې ورته ویلې صاحب که اجازه یې که زه یې چاپ کړم. دوی خو ما سترګې دغه چاپ کولو ته وختې، دومره روپۍ نشته چې زه یې چاپ کړم، کاغذونه د ځان سره ګرځوم. مقدمه تصوف اول الحمدلله خدای پاک د موږ په واسطه باندې چاپ کړه. عالم ده د خدمت اسباب او وسایل نشته، کمال شته، قابلیت شته، خو اسباب نشته. غریب هغه د لاړ د دنیا نه لاړ، علم یې ورسره لاړ. نن ارمان کوو د هر عالم خدای پاک داسې د خدمت اسباب که برابر شي. په ډیرو علماو کې الله داسې قابلیت پیدا کړی ده چې دا خدمت به ټولې دنیا ته خدای پاک ورسوي. دا شیان دي موږ سره ګرد ګرځي. یو بیان دا اوس په شروع 5-6 کسان به په دنیا کې ورته ناست دي، ګوري به په جمعه کې 25 لکه 10 لکه نفرو ته دغه خدمت خدای پاک رسوي. که دغه اسباب سلسله نه وای، د خلکو تعاون د موږ سره نه وای، په میاشت کې 25 لکه شاګردان موږ په دنیا کې خدای پاک جوړوي. دا به نه و په یو مدرسه کې دی نه زه شاګرد زره به زیدون به م سره ویله، بس خلاص به خبره. که علماو سره تعاون وي، علماو ته د خدمت اسباب برابر شي، علماو ته موقع برابر شي، دا ثوابونه به تر دغه نه ډېر زیات شي. ما یو راره دومره تکلیفونه په ځان تیر کړه په دغه شیانو په نشر کولو کې چې چیرې م لاړ شي هغه خلک چې پښتنه ترکي عقل یې نه مني، د دوی په اصطلاح چې یو نفر دې دا دومره کار وکړي، دا کم از کم 6 نفره غواړي. د غریبو اعصاب سم کار نه کوي، کله سر داسې کي کله داسې کي، یوه نسخه په 1000 په 8000 خوري، اوس په لاور کې مزدوري کوي. خو بیا د خدای نه شاکر یو دغه خلکو چې د موږ سره څه د تعاونو سلسله شروع شو، د اسباب اول د خواري په ځان تیرې کړې، الله دې ورته قبول کړي. خلکو هغه خدمتونه ولیده، نتیجه یې ولیده، تعاون شروع شو. نن هغه خدمت چې مخکې په 50,000 ته رسېده اوس 15 لکو ته رسېږي، چې مخکې 15 لکو ته رسېده اوس 25 لکو ته رسېږي.
د میاشتې رپورټ هغه بیان که د یوې ترجمې تیر کال راته بیان کو په یوې ترجمې بیانونه د تیر کال غالبا 80 لکو کسانو ته که 80 میلیونو ته رسېدلی و. نو کوشش وکړه چې په دا دومره عظیم ثواب کې د چا سره ځان شریک کړي. که خلکو تعاون وي په د عظیم ثواب کې به ټول ورسره شریک وي. خو که نیت بده وي چې بیا راغی دا بیا چنده غواړي، بیا راغی بیا چنده غواړي، وریم کې په نظر یې ورکي، په بوج وي د انې ثواب یې نشته. چې 15 لکه ورکیم خو د نظر یې ورکي د انې ثواب یې نشته، ځکه خو د خدای رضا خو مطلب نه ده، یا د شرم به یې ورکوي. چې شرم د راغلی ده اوس کور ته راغلی ده چې دغسې پرېږدې شرم ده، د شرم دپاره یې ورکوي، د خدای د رضا دپاره یې نه ورکوي. نه، نیتونه صفا کوي. که 1 روپۍ کومک د چا سره کوي، که د پیر سره کوي، که د ملا سره کوي، که د مجاهد سره کوي، که د یو کلیوال مسکین سره کوي، که د یو کونډې د یتیم سره کوي، د الله رضا مطلب کوي. بیا الله ډېر غني ذات ته یوه خورمه چې د حلال مال څوک صدقه کړي، الله یې ورته لویي 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 په ورځ د قیامت باندې د غره په انداز ثواب ورکړي. د یوې خورما ثواب د غره په انداز ورکوي. خو د حرام مال صدقې هم خدای نه قبلوي. په دغه یاد لرئ موږ خو کوشش کوو چې دنیا ډېره کو حلال او حرامو ته نه ګورو، د حرامو صدقه هم نه قبلېږي. نور د خدای پاک ته راتګ د ټولو مسلمانانو قبول کړي، د حاجي صاحب دغه خیرات دې الله قبول کړي، دغه نوي فاضلي نورونو ته، دغه علماو ته چې خدای متعال دوی ته د فراغت نعمت ورته نصیب کو، خدای متعال دې د ښه خدمت اسباب اوس ورته برابر کړي، الله تعالی دې ترقي نصیب کړي.